أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلى الله عليه وآله وسلم ژوند نوشتمه فته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ورونو، په تیره اتویشتمه پته کې موږ هغه واقعات بیانول چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د دحیة الکلبی رضی الله تعالی عنه په لاس د روم پاچا قیصر ته یوه رساله ورولېږل چې هغه یې و اسلام ته دعوتاوه. خو په دغه وخت کې چې دحیه رضی الله تعالی عنه و قیصر ته ورهیدی، هلته په شام کې یو څه واقعې پیښې سوې چې هغه داسې وې. په دغه وختو کې قیصر د روم پاچا په خپله په شام کې موجود و او شام ته د ده د راتګ سبب دا و چې په تیر کال کې د روم او فارس په مابین کې ډېر لوی جنگ پیښ شوی و او په دې جنگ کې روم پر فارس غالب سو. فارس ته ماته او شکست ورکړي چې دغه واقعه یعنی پر فارس د روم کامیابی الله جل جلاله د هغه تر پیښېدو څو کاله د مخه په قرآن مجید کې ذکر کړی او بیان کړی و. الله عز وجل د سورة الروم په شروع کې فرمایي: الف لام میم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. یعنی وعربو ته په نږدې مځکه کې روم مغلوبه سو او دغه رومیان به د دوی تر دغه مغلوبیت وروسته په څو کلو کې بیرته پر فارسیانو غالبه سي. خو زه به اول هغه قصه درته بیان کم چې دغه آیاتونه د هغه په باره کې نازل سوي دي، نو بیا د آیاتو په ترجمه ډیر په آسانه پوهېدلی سو. په دغه آیاتو کې قرآن عظیم الشان یوه عجیبه پیشګویي کړې ده چې د قرآن مجید پر صداقت او حقانیت لوی دلیل دی. قصه داسې وه: د هغې زمانې د مځکې د مخ دوې لوی پاچاهۍ چې فارس او روم وې د ډیرو کلو څخه په خپل مابین کې په شدیدو جنګو سره اخته او مشغوله وې. د 602 عیسوي کال څخه بیا د 614 عیسوي کال تر آخره د دوی د سختو جنګو سلسله جاري وه. په 500 عیسوي کال کې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک ولادت واقع سو او په 610 عیسوي کال کې په نبوت مبعوث کړه سو. په پخوا کې به هم اهل مکې یا مشرکانو ته د فارس او روم د جنګو خبرونه رسیده، خو د نبوت او د اسلام د دعوت په وخت کې دغه د جنګو خبرو د اهل مکې په زړو کې یو بل شکل او خاصه علاقه پیدا کړې وه. د فارس آتش پرستانو د مکې مکرمې بت پرستان د ځان ډله بلل او د دین د نږدېوالي په سبب یې بت پرستان خپل بلل، او بالمقابل د روم نصاراو بیا مسلمانان خپل بلل، ځکه چې دواړه اهل کتاب وه او د دواړو دین آسماني دین و. نو کم وخت چې به د پارسیانو د غالبه کېدو خبر را ورسېدی، د مکې مکرمې مشرکانو به خوشحالي کول او ویل به چې موږ هم دغه رنګه پر تاسې غالبه کیږو. مسلمانان به هم په دغه خبرو او واقعو زهیرېده او ویل به چې نصارا چې اهل کتاب دي ولې د آتش پرستو مجوسیانو په مقابل کې شکست خوري،
چې موږ ته دغه مشرکان پیغورونه راکوي. خو په 614 عیسوي کال کې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت 15 کاله تیر سوي وه، فارسیانو و رومیانو ته ډیره سخته ماته ورکړه او د روم د قیصر څخه ډیر ځایونه ونیول. حتی په خپله هرقل یا قیصر هم په قسطنطینیه کې محاصره او قلابند سو. د رومیانو پایتخت تر خطر لاندې سو. ډیر لوی لوی اسقفان یا ووژل سوه یا بندي ونیول سوه. د بیت المقدس څخه ډیر لوی او مقدس صلیب د ایرانی فاتحانو لاسته ورغلی. د روم د قیصر عزت او اقتدار بالکل ختم او د منځه ولاړ. په ظاهره خو داسې هیڅ دلیل او علامه نه و موجود چې رومیان دې بیا دونه قوت او طاقت پیدا کړي چې د فارسیانو په مقابل کې د سر راپورته کړي. نو د دغه حالاتو او اخبارو په لیدلو او اوریدلو سره به د مکې مکرمې مشرکان ډیر خوشحاله کېده. مسلمانانو ته به پیغورونه ورکول او زهیرول به تر داسې اندازې چې د مکې مکرمې د مشرکانو څخه یو نفر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وویل نن زموږ فارسي ورونه ستاسې پر رومي ورونو غالبه سوه او شکست یې ورکړي، محوه او نابود یې کړه. سبا به موږ هم تاسې ته دغسې ماته درکو او د بینه به مو یوسو. په دغه وخت کې قرآن مجید د ظاهري اسبابو څخه مخالف یو داسې اعلان او بیان وکړي چې د منکرو مشرکانو هیڅ وزړه ته نه لوېدی، چې هغه دغه آیات شریف دی چې موږ مخکې تلاوت کړي. الف لام میم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. یعنی و عربو ته په نږدې مځکه کې روم مغلوبه سو او دغه رومیان به د دوی تر دغه مغلوبیت وروسته په څو کلو کې بیرته پر فارسیانو غالبه سي. بضع ورونو په عربي کې د درو څخه نیولې بیا تر 9 پورې بضع ورته ویل کیږي. نو الله جل جلاله وفرمایل چې نن ورځ خو رومیان د فارسیانو د طرفه مغلوب کړه سوه، مګر د 9 کلو په موده کې به بیرته رومیان پر فارسیانو غالبه او کامیابه سي. د دغه پیشګویي په اساس حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ځینو مشرکانو سره شرط وتړی. البته په دغه وخت کې شرط تړل نه و حرام سوي. داسې شرط یې ورسره وتړی چې ویل که تر 2 کلو پورې رومیان پر فارسیانو نسوه کامیابه، زه به تاسې ته 100 اوښان درکوم، او که په دغونه موده کې رومیان کامیابه سوه تاسې به ماته 100 اوښان راکوئ. که څه هم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په اول کې د بضع سنین ترجمه د خپله فکر سره برابر په لږو کلو کړې وه، نو یې خود د کفارو سره شرط هم په لږو کلو ایښی و. مګر بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لارښوونه سره د بضع سنین ترجمه یې په 9 کلو سره وکړه او شرط یې هم په دغه 9 کلو وتړی. او په دغه کلو کې د روم پاچا هرقل د جنگ دپاره ترتیبات نیول چې هغه د لاسه وتلی عزت او اقتدار بیرته راوګرځوي. او په عین حال کې یې دا نظر هم پر ځان ایښی و، ویل که الله جل جلاله موږ رومیان پر فارسیانو کامیابه کړو نو د حمص یا قسطنطینیې څخه به تر ایلیا پورې چې بیت المقدس دی د حج او زیارت دپاره پیاده او پر پښو ځم. نو د الله جل جلاله شان او قدرت ته وګورئ چې د قرآن مجید د دغه پیشګویي سره برابر د 9 کلو په موده کې یعنی تر هجرت 1 کال وروسته عینا د بدر په ورځ هغه چې الله جل جلاله و مسلمانانو ته پر مشرکانو ښکاره فتح او بری ورکړي، مسلمانان د بدر د فتح په خوشحالي کې وه چې دا خبر هم راورسېدی چې الله جل جلاله کتابي نصاراو ته پر فارسي مجوسیانو او آتش پرستانو بری او کامیابي ورکړه. چې د دغه خبر په اوریدلو سره د مکې مکرمې مشرکان نور هم سپک او ذلیله سوه او د قرآن کریم دغه عجیبه او حیرانونکې پیشګویي د دې سبب سوه چې ډېر نفر و اسلام ته داخل سوه
او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه د شرط 100 اوښان د مکې مکرمې د مشرکانو څخه واخیسته او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر سره ټول خیرات کړه. ورونو اوس بیرته هغه خپلې قصې ته ورګرځم. هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دحیة الکلبی رضی الله تعالی عنه په واسطه د روم پاچا هرقل ته رساله ولیږل او په دغه وختو کې هرقل په خپله په شام کې و او دی هم په دې سبب شام ته راغلی و چې په تیر کال کې د روم او فارس په مابین کې هغه لوی جنگ پیښ سوی و چې قصه مو درته وکړه او روم پر فارسیانو غالبه سوي و. اوس چې هرقل په جنگ کې کامیابه سو نو غواړي چې په هغه خپل نظر وفا وکړي. د قسطنطینیې څخه و بیت المقدس ته پیاده راغلی خو قیصر په لار کې یو خوب ولیدی. هغه دا چې د ده پاچهي د داسې قوم او خلقو په واسطه د ده د لاسه څخه وځي چې هغه قوم سنت سوی دی. ورونو تاسې ته معلومه ده چې نصارا ځانونه او خپل اولادونه نه سنتوي. نو ده دغه خوب ولیدی چې د ده پاچهي د یوه داسې قوم په واسطه د ده د لاسه وځي چې هغه سنت سوی وي. کم وخت چې شام ته ورسېدی د علماو احبارو وزیرانو څخه یې پوښتنه وکړه چې په دې وطنو کې څوک ځانونه سنتوي. هغو ورته وویل بې له یهودو بل څوک سنتېدل نه کوي. نو قیصر د ټولو یهودو د وژلو قصد او اراده وکړه. که چیرې دا کار کړی وای دنیا به د یهودو د شر څخه خلاصه کړې وای، مګر د الله جل جلاله اراده بیا بله وه. اوس قیصر د یهودو د وژلو دپاره ترتیبات نیسي، خپلې قواوې آماده کوي چې په شام کې ټول موجود یهود حلال کړي، ځکه چې هغه د ده خوب رښتیا نسي. په دغه وخت کې چې ده د یهودو د وژلو دپاره ځان جوړاوه په شام کې یو غل ونیول سو چې هغه غل د عربو څخه و. عرب و او په شام کې اغلا کول. نو خلقو د هغه غله عرب په تلاشي شروع وکړه تر داسې اندازې چې کالي یې ځینې وکړه. کم وخت چې عرب لد سو ویلې ده چې دی هم سنت سوی دی، نو یې ورته وویل ته یهودي یې؟ سړي ویل یا. ویل د کم ځایه؟ ویل عرب یم. ویل تاسې عرب هم ځانونه سنتوي؟ ویل هو. دا خبر یې و قیصر ته ورساوه چې صبر وکه، یهود مه وژنه، ځکه بې له یهودو یو بل قوم هم سته چې ځانونه سنتوي. ویل هغه څوک دی؟ ویل عرب دی. او د غله حال یې ورته ووایه. قیصر ویل غل ما ته راولئ. اوس و قیصر ته د غلا تر موضوع هغه بله د خوب موضوع مهمه ده. خیر غل و هرقل ته وروستل سو. د الله جل جلاله کارونه دي. په دغه وختو کې ابو سفیان او د قریشو څو نفر نور هم په شام کې دي چې د تجارت دپاره تللي وه. هلته هرقل په خپله د دغه عرب تحقیقات او معلومات شروع کړه. په خپله د دغه عرب څخه پوښتنې کوي. ویل تاسې څوک یاست؟ څنګه ژوند مو دی؟ دین مو څه شي دی؟ عرب ویل موږ د جزیرة العرب اوسېدونکي یو، مشهوره قومونه یو، ټول خلق مو پیژني چې موږ عرب یو. د هرقل په اوړو کې شګه وه. ویل آیا په تاسې کې یو نوی شی، نوی دین، نوی تحول پیښ سوی دی؟ عرب ویل هو. په موږ کې یو نفر پیدا سوی دی چې نوم یې محمد دی صلی الله علیه وسلم او وایي زه نبی یم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه حالات یې ورته وویل. څرنګه چې هرقل عالم و په تورات او انجیل کې معلومات درلوده او پوهېدی چې اوس د هغه موعود نبی د راتګ وخت دی، نو شک ورته پیدا سو. د ښه تحقیق دپاره یې د دغه نبي په باره کې پوښتنې او معلومات ځینې کول. خو علامې ټوله داسې دي چې دا هغه نبي دی چې د دوی سره په کتابو کې ذکر سوی دی. نو هرقل امر وکړي چې داسې عرب راته راولي چې د دغه محمد صلی الله علیه وسلم د قوم څخه وي. د هرقل قوم او عمله ګرځي او پوښتنه کوي چې په شام کې داسې عرب پیدا کړي چې د محمد صلی الله علیه وسلم د قوم څخه وي.
ښه، دلته د هرقل عمله پرېږده چې په شام کې د مکې مکرمې په قریشو پسې ګرځي او غواړي چې و هرقل ته یې ورولي. په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه لیک چې د دحیة الکلبي رضی الله تعالی عنه په واسطه یې و قیصر ته ورلېږلی و، دحیة الکلبي رضی الله تعالی عنه و قیصر ته ورساوه. چې د دغه لیک د رسېدلو واقعات به وروسته درته بیان کړم، خو اوس به بیرته د قصې و هغه ځای ته ورسم چې د هرقل عمله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قوم پسې ګرځي، څو آخر یې ابو سفیان د نورو قریشو سره پیدا کړي. نو د قیصر عملې ابو سفیان او د قریشو هغه نور مشران ونیول او قیصر د روم پاچا ته یې وروستل. اوس نو قیصر د ابو سفیان څخه پوښتنې کوي او ابو سفیان د هغه د پوښتنو جوابونه ورته وایي چې دغه د دوی د سوال او جواب موضوع په بخاري شریف کې په یوه اوږده حدیث کې بیان سوی او ذکر سوی ده چې زه به اوس هغه حدیث شریف درته رانقل کړم. خو دا به هم درته ووایم چې په دغه وختو کې ابو سفیان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه اشد یا تر ټولو خلقو شدید دشمن دی. خو تاسې د هرقل د پوښتنو په مقابل کې د ده جوابونه، د دغه دشمن جوابونه په دقت سره واورئ. د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی چې ابو سفیان ابن حرب راته وویل هرقل و ما او د قریشو یوې ډلې ته چې شام ته د تجارت دپاره تللي وو نفر راولېږل، او دا هغه وخت و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زما او د قریشو د کفارو سره صلح کړې وه. نو موږ د هرقل و مجلس ته ورغلو چې دی په دغه وخت کې په بیت المقدس کې و. هرقل موږ و خپل مجلس ته ور وغوښتلو چې د ده په مجلس کې د ده پر شاوخوا د روم ډېر لوی خلق هم ناست وه، او بیا یې ترجمان را وغوښتی او زموږ څخه یې د ترجمان په واسطه پوښتنه وکړه چې په تاسې کې کم یو په نسب کې و هغه سړي ته نږدې دی چې وایي زه نبي یم. ابو سفیان وایي ما ورته وویل چې زه تر دغه نورو ورنږدې یم، ځکه ابو سفیان په پنځم نیکه کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یو ځای کېدی. هرقل وویل چې دی زما مخ ته کښېنوئ او د ده ملګري دي د ده و شاته کښېني. او بیا هرقل و خپل ترجمان ته وویل و دغه نورو خلقو ته ووایه چې زه د دغه سړي څخه پوښتنې کوم، چې په جواب کې درواغ راته وویل تاسې د ده خبره ورردوئ. خو ابو سفیان بیا وایي که ماته د دې څخه شرم او حیا نه درېدلی چې بیا به درواغجن معرفي سم، یعنی خلق به مې درواغجن بولي، ما به درواغ ورته ویلي وای. نو هرقل په پوښتنو شروع وکړه او اوله پوښتنه یې دا وه چې د دغه سړي نسب په تاسې کې څنګه دی؟ ما ورته وویل هغه په موږ کې د ښه نسب خاوند دی. هرقل ویل آیا په تاسې کې دغه د نبوت دعوه او خبرې یو بل چا هم تر ده د مخه کړي دي؟ یعنی چې ویل بیا زه نبي یم؟ ما ویل یا، په موږ کې تر اوسه چا د نبوت دعوه نه ده کړې. هرقل ویل آیا د محمد په نیکهګانو کې یو پاچا تیر سوی دی؟ ما ویل یا. هرقل ویل آیا هغه د شرف او عزت خاوندان یې متابعت کوي که ضعیفه خلق؟ ما ویل یا، هغه ضعیفه خلق یې متابعت کوي. هرقل ویل آیا دغه د ده متابعین زیاتیږي که کمیږي؟ ما ویل زیاتیږي. هرقل ویل یو څوک چې د ده دین ته داخل سي بیا بیرته ځینې اوړي؟ ما ویل یا، داسې څوک نه دی را معلوم چې د ده دین ته دې داخل سوی وي او بیرته دې ځینې اوښتی وي. هرقل ویل آیا تر دغه د مخه چې د نبوت خبرې وکړي تاسې په ده کې درواغ لیدلي وه؟ ما ویل یا. هرقل ویل آیا غدر، وعده خلافي او خیانت کوي؟ ما ویل یا، مګر اوس زموږ او د ده په مابین کې د یو څه مودې دپاره پر صلح عهد او اتفاق سوی دی، خو په دې نه یم خبر چې په دغه صلح او وعده کې به څه راسره وکړي. چې د ابو سفیان مقصد هغه د حدیبیې صلح وه چې اوس هم جاري او برحاله وه.
ابو سفیان وایي په دغه ټول سوال او جواب کې مې داسې خبره نه کړه پیدا چې زه پر زیاته کم بې له دغه خبرې څخه. هرقل ویل ستاسې او د ده په مابین کې جنګ پیښ شوی دی؟ ما ویل هو. هرقل ویل دغه د جنگ نتیجه به څنګه وه؟ ما ویل جنگ زموږ او د ده په مابین کې سلواغه وه، کله زموږ و طرف ته کله د ده و طرف ته وي، یعنی کله موږ کامیابه یو کله دی. هرقل ویل په څه شي مو امر کوي؟ ما ویل وایي یوازې د الله جل جلاله عبادت کوئ، هیڅ شی مو ورسره شریکوئ، او هغه ستاسې پلرو چې ویل او کول هغه پرېږدئ، او موږ په لمانځه، صداقت، پاکۍ او صله رحمي امر کوي. نو هرقل و ترجمان ته وویل چې وده ته ووایه چې ما یې د نسب پوښتنه در څخه وکړه او تا ویل هغه د شریف نسب څخه دی. رسولان هم دغه رنګه وي، د خپل قوم په نسب کې رالیږل کیږي. او بیا مې پوښتنه در څخه وکړه چې تر ده د مخه په تاسو کې یو بل چا هم دغه خبرې کړي دي؟ تا ویل یا. نو که چیرې په تاسو کې یو بل چا هم دغه د نبوت دعوه کړې وای نو ما به ویلي وای چې دی هم د هغه نفر تقلید کوي او هغه خبرې کوي. او پوښتنه مې در څخه وکړه چې آیا په نیکهګانو کې یې پاچا تیر سوی دی؟ تا ویل یا. نو ما ویل کې په کورنۍ کې پاچا تیر سوی وای نو به مې ویلي وای چې سړی د خپلو پلرو او نیکهګانو پاچاهي غواړي. او پوښتنه مې در څخه وکړه چې دغه د نبوت تر خبرو د مخه تاسې دی په درواغو متهماوه؟ تا ویل یا. نو زه پوه سوم چې هغه څوک چې د خلقو سره درواغ نه وایي دا امکان نه لري چې هغه دې پر الله جل جلاله درواغ ووایي. دا ممکنه نه ده چې یو څوک دې په خپل عادي او معمولي ژوند کې د خلقو سره درواغ نه وي ویلي او بیا دې پر الله جل جلاله درواغ ووایي. دا هیڅ عقل نه مني. او بیا مې پوښتنه در څخه وکړه چې اشراف او باعزته خلق یې متابعت کوي که ضعیفه خلق؟ تا ویل ضعیفه خلق یې متابعت کوي، او دا معمول دی چې همیشه د انبیاو متابعین ضعیفه طبقه وي. هغه چې په ابتدا او شروع کې د رسولانو متابعت کوي هغه اشراف او سرداران نه وي بلکې ضعیفه خلق وي. او بیا مې پوښتنه در څخه وکړه چې د ده متابعین زیاتیږي که کمیږي؟ تا ویل زیاتیږي، او د ایمان کار هم داسې دی تر څو چې پوره کیږي. خلق په تدریج سره مسلمانیږي څو بالکل اسلام عام سي. او بیا مې پوښتنه در څخه وکړه آیا یو څوک پس له هغه څخه چې د ده دین ته داخل سي بیرته د ده د دین څخه اوړي؟ تا ویل یا. ایمان هم داسې دی چې وزړه ته ننوځي، زړه په روښانه کیږي او په زړه کې ځای نیسي. او بیا مې پوښتنه در څخه وکړه چې آیا غدر او خیانت کوي؟ تا ویل یا. انبیا هم داسې وي چې هیڅ غدر نه کوي. او پوښتنه مې در څخه وکړه چې په څه شي مو امر کوي؟ تا ویل د یوه الله په عبادت، او وایي هیڅ شی مو ورسره شریکوي، او د بوتانو د عبادت څخه مو منع کوي، په لمانځه، صداقت او پاکي مو امر کوي. ورونو دلته نو قیصر یوه لو او د معنا ډکه جمله وویل که دغه ستا خبرې حق او رښتیا وي نو به دی د دغه ځای امیر او مالک سي چې دغه زما پښې پر پرتې دي، یعنی حکم به تر دغه ځای راورسېږي. قیصر ویل زه پوهېدم چې دغه نبي راتلونکی دی، خو دا ګمان مې نه کاوه چې هغه دې په تاسې کې وي. که زه پوه سم چې زه وده ته ورسېدلی سم ما به د ده د ملاقات په لار کې ډېر تکلیف تحمل کړی وای، او که زه د ده سره وای. ورونو متوجه سئ دا د قیصر خبرې دي. د روم پاچا په دنیا کې د هغه دوو لوی مملکتو څخه د یوه مملکت پاچا خبرې کوي او وایي که زه د ده سره وای ما بیا پښې ور پرېوللی. او بیا یې هغه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم لیک راوغوښتی او هغه یې و دغه مجلس ته ووایه. کم وخت چې د لیک د ویلو څخه فارغه سو په مجلس کې آوازونه پورته سوه، غالمغال جوړ سو. ابو سفیان وایي قیصر موږ امر کړو چې تاسې ولاړ سئ. ابو سفیان چې بیا په وروسته کې مسلمان سو هغه وایي
کم وخت چې د هرقل د دربار څخه راووتو او د خپلو ملګرو سره تنها سوم نو مې ورته وویل په والله د محمد دین لوړ او غالبه سو د هغه څخه د روم پاچا هم بیریږي. ابو سفیان وایي د دغه وخت څخه مې دا یقین و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین غالبه کیږي تر څو چې الله جل جلاله زما په زړه کې اسلام راواچاوه. ورونو اوس به هغه واقعات درته بیان کم چې قیصر ته د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د لیک د رسیدلو په وخت کې پیښ شوه. لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل دحیة الکلبي رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم لیک و قیصر د روم پاچا ته ورساوه او هغه لیک داسې لیکل سوی و. ورونو اول به هغه لیک په عربي او هغه ډول چې لیکل سوی و درته وړاندې کم ځکه دا تاریخي اثر او د رسول الله صلی الله علیه وسلم رساله یا مکتوب دی چې و قیصر ته یې لیږلی و. په خپله هغه رساله په هغه الفاظو تر اوسه هم ساتل سوې ده او د تاریخي آثارو څخه ده. د لندن موزیم دا ثابته کړې ده چې دغه رساله د هجرت په اوم کال کې لیکل سوې ده او هغه رساله داسې ده: بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. چې دغه لیک ترجمه داسې ده: بسم الله الرحمن الرحیم د محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم د طرفه د روم و مشر هرقل ته سلام علی من اتبع الهدى اما بعد زه تا په بلنه د اسلام و اسلام ته دعوتوم او رابولم. مسلمان سه چې سالم پاته سه، مسلمان سه چې الله جل جلاله به 2 واره اجر او ثواب درکړي، او که دې چیرې د اسلام څخه مخ واړاوه انکار دې وکړي نو د بزګرانو او باغوانانو ګناه هم ستا پر غاړه ده، ځکه په هغه وخت کې د روم ټول خلق د کښت او زراعت په کار مشغوله وه، نو تقریبا ټول بزګران او باغوانان وه، نو ویل د هغو ګناه هم ستا پر غاړه ده. او یا اهل الکتاب څرنګه چې د روم پاچا او رعیت ټول نصارا وه نو یې یا اهل الکتاب ورته ویل. او د دغه ځای څخه هغه نور پاته لیک د سورت آل عمران 4 نمبر آیات دی: نو ای اهل کتابو، ای کتابیانو، راسی رجوع وکي و هغه کلمې ته چې زموږ او ستاسې په مابین کې یوه او برابره ده، هغه دا چې بیله الله جل جلاله څخه به بل د هیچا عبادت نه کوو او الله جل جلاله ته به هیڅ شی نه شریکوو او نه به ګرځوي ځینې زموږ ځینې نور خدایان بیله الله جل جلاله څخه به بل څوک د خپلو ځانو دپاره مالک او معبود نه ګرځوو. او که چیرې دوی وګرځېده توحید او اسلامي احکامو ته یې شاور وګرځول نو ای مسلمانانو تاسې دغه کتابیانو ته ووایاست چې تاسې پر دې خبره شاهدان اوسئ چې موږ مسلمانان یو. کم وخت چې هرقل ته د رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه لیک او رساله وویل سوه او ترجمه سوه هرقل ورېږدېدی، ځکه هلته د مخه یې د ابو سفیان سره ملاقات سوال او جواب کړي وه او هغه سوال او جواب یې په دماغ کې پاته وه او دلته دغه رساله ورته وویل سوه. په چرت او فکر کې ډوب سو، فکر وهي، بیا یې انجیل راواخیستی او د راتلونکي نبي علامې یې پکښې وکتلې، هغه ټوله علامې پر محمد صلی الله علیه و وسلم جوړې او موافقې وې،
نو یې دې الله صلی الله علیه و آله وسلم لیک و سفاطر ته وروړه. سفاطر د نصاراو د علماو رئیس و او په دغه عصر او زمانه کې په مسیحیت کې تر ټولو احبارو لوی او لوړ عالم و چې د هرقل سره دغه د شام په سفر کې ملګری و. یوازې دی نه بلکې نور هم د مسیحیت لوی لوی علما ورسره ملګري وه چې ټوله د بیت المقدس د حج دپاره د قیصر سره راغلي وه. دحیة الکلبي رضی الله تعالی عنه هم دغه لیک و صفاتر هغه د نصاراو لوی عالم ته وروړی. صفاتر چې دغه لیک ووایه ورېږدېدی او د دحیه رضی الله تعالی عنه څخه یې د صلی الله علیه وسلم حال او عال پوښتنې کړې. دحیة الکلبي رضی الله تعالی عنه هم جوابونه ورته وایي. ډېرې پوښتنې کوي او د هرې پوښتنې جواب هم مفصل غواړي. دحیة الکلبي رضی الله تعالی عنه هم ټول حالات په تفصیل سره ورته بیانوي. صفاتر نور هم سوالونه کوي څو ډېرې پوښتنې یې وکړې او د ټولو جوابونه یې په غور او دقت سره واورېده. کم وخت چې پوښتنې یې خلاصې سوې نو یې وویل زه پوهېدم چې دا وخت د نبي د راتګ وخت دی مګر دا ګمان مې نه کاوه چې هغه دې په تاسې کې پیدا سي یا معشر العرب او زه دې ادا کوم لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. صفاتر رحمه الله مسلمان سو. اوس نو صفاتر د نصاراو هغه نور علما سره راټول کړه او دی هم ورسره کښېنستی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه رساله ورته وویل چې د کلبي رضی الله عنه وړې وه او د نبي آخر زمان ټوله علامې ورته بیان کړې او بیا یې د دوی د انجیل څخه هغه دلایل ورته وویل چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر نبوت یې دلالت کاوه او دا یې ثابتول چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم هغه موعود او راتلونکی نبی دی. کم وخت چې خپل دلایل یې ټوله وویل او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم علامې یې هم بیان کړې نو ویل زه اوس تاسې و اسلام ته رابولم او مسلمانان سي. زه په خپله دا شاهدي ادا کوم چې لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. دلته د نصاراو دغه نور علما وبېرېده ویل که خلق خبر سوه صفاتر مسلمان سو نو د مسیح علیه السلام دین پرېږدي. دغه نور علماو د صفاتر رحمه الله د وژلو اراده وکړه او صفاتر رضی الله تعالی عنه یې په شهادت ورساوه. اوس په نصاراو کې یوه واقعه پیښه ده چې ټول په فکر کې دي او نه پوهېږي چې څه وکړي. په خپله هرقل په حیرت کې دی چې څنګه وکړي. دحیة الکلبي رضی الله تعالی عنه هم د صفاتر په وژلو خبر سو او هرقل ته ورغلی چې اوس څه وایه. هرقل ویل والله په دوی کې صفاتر تر ما عزتمن و و علماو ته د ده درجه او مقام زما تر مقام لوړ وه نو چې د ده اطاعت یې ونه کوي او ویې وژي نو زما اطاعت به څنګه کوي. مګر بیا هم ته صبر وکړه. بیا نو هرقل امر وکړي چې د نصاراو ټول علما اشراف او مشران دې راټول سي. هغه یې ټوله په یوه قصر کې سره یو ځای کړه. هرقل امر وکړي چې د قصر دروازه دې او وتړه او قصر پر شاوخوا مسلح فوج ودراوه چې چاته د وتلو اجازه ورنکړي. اوس نو علما اشراف او مشران ټول په دغه قصر کې ناست دي او د قیصر د راتلو په انتظار دي. په دغه وخت کې قیصر د دغه قصر د لوړ منزل پکې ووتی او هلته لوړ داسې ودرېدی چې حاضر خلق وده ته نسي ورسېدلی. قیصر د هغه ځای څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیک ورته ولوست او بیا یې هغه علامې ورته بیان کړې کوم چې په انجیل کې د نبي آخر زمان په باره کې راغلي وې او بیا یې داسې دلایل ورته وویل چې په هغه سره یې دا ثابتول چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم هغه نبی دی کوم چې د راتګ وعده یې سوې ده. پس له دغه مقدمې څخه وویل زه پاهدي کوم لا اله الا الله وان محمدا رسول الله او غواړم چې تاسې هم مسلمانان سئ. یو وار په دغه راټول سوو خلقو کې نارې جوړې سوې غالمغال سو او د قصر د دروازو پر طرف ځغلي غواړي چې ووځي
او نارې وهي قیصر مسلمان سو، قیصر مسلمان سو. خو د قصر دروازې تړلې وې او مسلح فوج ولاړ دی. خلق د مجبورۍ یې بیرته راوګرځېده او سره یو ځای سوه. قیصر ولاړ دی او ورته ګوري. بیا دغو نفرو و قیصر ته وویل په والله که ته موږ ټوله ووژنې بیا به هم موږ د مسیح دین پرې نږدو. اوس نو د قیصر په مخ دوه کاره چې د څخه به یو قوي او عملي کوي او تر هغه بل به تیریږي چې هغه دوه اسلام یا پاچهي ده. که دی مسلمان پاته سي نو دغه راټول سوي نفر او د هغو قبیلې او متابعین د ده پر ضد دریږي چې په دې صورت کې ده ته پاچهي نه پاته کیږي یا د خو پاته. قیصر په دې فکر کې دی چې کم یو اختیار کی. خو په آخر کې قیصر ورته وویل یا قوم زه نه مسوي یم نه مسلمان یم. فقط ما تاسې تجربه کولاست. کم وخت چې ما ولیده چې د محمد صلی الله علیه و وسلم دین نشریږي زه پر تاسې وبېرېدم نو مې غوښته چې دا ځان ته معلومه کم چې تاسې پر خپل دین څونه ټینګ یاست او څونه علاقه ورسره لرئ. ما ولیده چې تاسې او خوشحاله زه هم ستاسې سره پر دغه دین یم. بیا یې امر وکړي چې دروازې دې خلاصې سي. دغه علما او د قومو مشران د قیصر په خبرو خوشحاله سوه. خو قیصر پس له هغه څخه چې و اسلام ته داخل سو بیرته مرتد سو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي اسلام د قیصر و زړه ته ننوتی او بیرته مرتد سو. پر دنیا او پاچهي وبېرېدی. وروسته قیصر دحیة الکبیر رضی الله تعالی عنه ور وغوښتي تحفې او د سرو زرو دینارونه یې ورکړه. ویل دغه زما د طرفه و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته هدیه او تحفه ده او زما د طرفه ورته ووایه چې زه شاهدي ادا کوم چې لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. او ما چې دغه خلقو ته وویل چې زه ستاسې سره پر دغه مسیحیت یم د هغه سبب دا و چې پاچهي مې ولاړه نسي مګر ایمان زما په زړه کې دی. دحیة الکلبی رضی الله تعالی عنه بیرته د مدینې منورې پر طرف رهي سو. اوس چې دحیة الکلبی رضی الله تعالی عنه د مدینې منورې پر لارې د حسمي و منطقې ته ورسېدی. هلته په لار کې د جذام د قبیلې خلق پر پیښ سوه او هغه د ده سره ورسره ټول شیان یې په زور ځینې واخیسته. د ده سره یې هېڅ شی نه پرېښاوه. کم وخت چې دحیة الکلبی رضی الله تعالی عنه مدینې منورې ته ورسېدی د مخه تر دې چې خپل کور ته ولاړ سي اول ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورغلی خبر او قیصر په ورته ووایه چې قیصر وایي زه په زړه کې مسلمان یم مګر په ظاهره د دې دپاره کفر ښکاره کوم چې پاچهي مې ولاړه نسي. خو رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل دغه د الله دشمن درواغ وایي دی مسلمان نه دی بلکې دنیا پر غالبه سوه. دا د قیصر د زړه پټ حال او حقیقت و چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ښکاره کړي. دی د نجاشي په مثل نه و بلکې دنیا ورکش کړي او د دنیا حب پر غالبه سو. پاته سوه د جزام یا جزام د قبیلې د خلقو موضوع. د هغو د جزا ورکولو دپاره رسول الله صلی الله علیه و وسلم زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه و حسمي ته د 500 نفرو سره ولېږي. حسمي یوه منطقه ده چې د وادي القرا و شاته ده. زید رضی الله تعالی عنه هم د جذام پر قبیله حمله وکړه. کم کسان چې وژل کېده ووژل سوه او نور وتښتېده. زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه د دوی څخه ډېر غنیمتونه و مدینې منورې ته راوړه چې د غنیمتو په جمله کې 1000 اوښان 5000 پسونه شنیان. خو بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم او د جذام د قبیلې په مابین کې د نه تعارض وعده هم وه. نو جذام چې د جذام د قبیلې مشرانو څخه دی او د ده د قوم څو نفره مسلمانان سوي هم وه. او په هغه وخت کې چې پر دحیة الکلبی رضی الله تعالی عنه حمله کېده دوی د ده رضی الله تعالی عنه کومک هم کړی و. نو دغه زید ابن رفاعه و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته عرض او شکایت وکړي چې زموږ سره داسې وسوه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم هم هغه د ده شکایت قبول کړي. بندیان او غنیمتونه یې بیرته ورکړه. ورونو
دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه رساله او لیک و. خو تاسې وګورئ چې د هغه وخت د مځکې پر هغه لوی پاچا یې څونه اثر او تاثیر، ټوله مملکت یې ورورېږداوه. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو لیک د شجاع ابن وهب الاسدي رضی الله تعالی عنه په لاس و حارث ابن ابي شمر الغساني ته چې د دمشق امیر و ولېږي، او دا لیک داسې لیکل سوی و: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى الحارث ابن ابي شمر سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق وإني أدعوك أن تؤمن بالله وحده لا شريك له فيبقى لك ملكك. حارث چې دغه لیک ووایه ډېر په قهر سو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رساله یې پر ځمکه وغورځول. ویل ما زما په خپله پاچهي بیروي؟ څوک زما څخه زما پاچهي اخیستلی سي؟ او زه سل زنګي فوج لرم. دغه د دمشق د اسنه پر قبیلو حاکم و چې دغه قبیلې د جزیرة العرب په شمال کې اوسېدلې. د حارث دغه شدید جواب د دې سبب سو چې بیا په وروسته کې د مؤته جنگ په وجود راوړي، او د دغه وخت څخه حارث د لشکر په تیارولو او آماده کولو شروع وکړه. هغه سنفرز یې تاوه چې مدینه منوره حمله وکړي. دغه حارث نو دلې د خپل لشکر د تیارولو په حال کې پرېږده. رسول صلی الله علیه و آله وسلم یو بل لیک د حارث ابن عمیر الازدي رضی الله تعالی عنه په لاس د بصرا و امیر ته ولېږي چې د هغه خط مضمون او معنا هم داسې وه لکه د دمشق امیر حارث ابن ابي شمر ته چې یې لېږلی و، او د بصرا امیر یې و اسلام ته دعوتاوه. حارث رضی الله تعالی عنه د لیکه سره د بصرا د امیر پر طرف رهي سو. په لار کې شرحبیل ابن عمرو شرحبیل او د غسان د قبیلې څخه و، بلکې د هغو د امیرانو څخه و. شرحبیل دغه د رسول الله صلی الله علیه د بصرا امیر ته د وروړلو دپاره ورهیدي. نو یې دغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد عمدي او شهید دان د قبیلې طرفه د اسلام پر ضد دوهم مخالفت او دشمني وه چې پیښیږي. د دغه واقعې په سبب د مسلمانانو او غساسینو په مابین کې حالات او مناسبات نور هم خراب سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د لشکر په جوړولو شروع وکړه چې پر غساسینو د مخه تر دې حمله وکړي چې هغه پر مسلمانانو حمله کوي. نو دغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قاصد شهیدېده د مؤته د جنگ دپاره دوهم سبب وګرځېدی چې د غساسینو د طرفه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوو رسالو سره ناوړه حرکتونه وسوه. اوله رساله یې وغورځول سوه او د دوهمې رسالې قاصد شهید کړه سو چې د دغه حرکتو په نتیجه کې د مؤته جنگ په وجود راغلی چې قصه به ان شاء الله تعالی پر خپل ځای درته وسي. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه بله رساله د حاطب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی پلاس مصر او پاچا مقوقس ته ورولېږه چې د دغه پاچا نوم جریج ابن متی او مقوقس یې لقب و چې دغه رساله تر اوسه پورې ساتل سوې ده او دا لیک داسې لیکل سوی و: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى اما بعد فاني ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم واسلم يؤتك الله اجرك مرتين فان توليت فان عليك اسم اهل القبط يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. دا لیک عینا هغسې لیک دی لکه وقیصر ته چې لیکل سوی و، نو ځکه یې و ترجمه کولو ته ضرورت نسته.
حاطب رضی الله تعالی عنه چې ډېر هوښیار او ذکي سړی و، کم وخت چې د مقوقس و دربار ته ورننوتی نو یې ورته وویل تر تا د مخه پر دغه پاچهي یو سړی و چې هغه داسې ګمان کاوه چې دی رب اعلی دی، چې مقصد یې فرعون و، او هغه به ویل انا ربکم الاعلی، زه ستاسې لوی او لوړ رب یم. نو الله جل جلاله هغه د دنیا او آخرت په عذاب اخته کړي. د ځینو څخه یې په ده سره انتقام واخیستی او بیا یې د ده څخه انتقام واخیستی. نو ته په نورو سره عبرت واخله، داسې مه کېږه چې نور په تا سره عبرت واخلي. بیا یې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم رساله ورکړه. د رسالې تر ویلو وروسته د مقوقس او حاطب رضی الله تعالی عنه په مابین کې سوال او جواب شروع سو. تاسې ښه ورته متوجه سئ. لطفا فته واړه. تر دغه نصیحت وروسته حاطب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم رساله ورکړه. د رسالې تر ویلو وروسته د مقوقس کې او جواز و. تاسې ښه ورته متوجه سئ. څونه خوږې خبرې دي. مقوقس چې نصراني و وویل موږ یو دین لرو چې هغه نه پرېږدو، مګر خو بیا یې و هغه دین ته پرېږدو چې زموږ تر دین ښه وي. حاطب رضی الله تعالی عنه وویل موږ دې و دین اسلام ته رابولو، هغه چې د الله جل جلاله د طرفه راغلی دی او په هغه سره نور ادیان باطل سوه. بېشکه چې دغه نبي خلق دعوت کړه چې په خلقو کې پر ده هغه تر ټولو شدید قریش وه او تر ټولو ډېر دښمنان یې یهود وه، او هغه چې وده ته تر ټولو نږدې دي هغه نصارا دي. ما دې قسم چې تا زیری په عیسی سره نه دی مګر لکه د عیسی زیری په محمد سره، یعنی لکه تاسې چې و خلقو ته تر موسی علیه السلام وروسته په عیسی علیه السلام سره زیری ورکوئ، موږ و تاسې ته تر عیسی علیه السلام وروسته په محمد صلی الله علیه و وسلم سره زیری درکوو. او زموږ ستا دعوتول و قرآن ته داسې دي لکه ته چې د تورات خلق و انجیل ته دعوتوې. هر نبی چې په یو قوم کې پیدا سي هغه ټول قوم د ده امت دی، هغه ټول قوم دا لمه ده چې د او ته کسانو څخه یې چې د دغه نبي وخت دی ونیوئ، نو باید متابعت یې وکړي. او موږ تا د مسیح علیه السلام د دینه څخه نه منع کوو بلکې په هغه سره دې امر کوو، ځکه د هغه په دین او کتاب کې دا راغلی دي چې تر ما وروسته یو نبي راځي چې نوم یې احمد دی او تاسې یې متابعت وکړئ. نو اوس دې زه په هغه دین سره امر کوم چې ته په هغه دین سره یې. د پښتنو په جمله کې مقتدا هم وویل چې د الله صلی الله علیه و وسلم او قریشو په مابین کې څه پیښه سوه. حاطب رضی الله تعالی عنه وویل هغو جنګونه ورسره وکړه. مقوقس ویل نو ولې یې و هغو ته شرا نه کول؟ څرنګه چې دی نبي دی دعا او شرا یې قبلیږي، نو یې ولې د جنګ په عوض و خپل قوم ته شرا نه کول چې هغه یې مات کړي وای؟ حاطب رضی الله تعالی عنه وویل عیسی علیه السلام ولې و خپل قوم ته شرا نه کول؟ مقوقس چې نصراني او عیسایي و چپ او بې جوابه سو، ځکه محمد صلی الله علیه و وسلم او عیسی علیه السلام دواړه نبیان او رسولان و.
دواړو خپل قوم ته د رحمت او شفقت په سبب شرا نه کول، بلکې د قوم هدایت یې د الله جل جلاله څخه غوښتی. بیا مقوقس وویل ما د دغه نبي په باره کې فکر وکړ، په داسې شي سره امر نه کوي چې هغه دې د پرېښولو وړ وي، او د داسې شي څخه منع نه کوي چې هغه دې د کولو وړ وي. دی نه ګمراه ساحر دی او نه درواغجن کاهن دی، بلکې په ده کې د نبوت علمې ولیدې، او زه به نور هم فکر وکړم. بیا یې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم رساله د عاج په یوه قطۍ کې کښېښول او هغه یې لاک او مهر کړه، او بیا یې د ساتلو دپاره یوې مینځې ته ورکړه. وروسته یې داسې لیکونکی راوغوښتی چې په عربي یې لیکنه کول، او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د لیک په جواب کې یې دغه لیک ولیکئ: بسم الله الرحمن الرحیم. و محمد ابن عبد الله ته د مقوقس عظیم القبط د طرفه سلام علیک اما بعد. ستا لیک مې ووایه، هغه شی چې تا لیکلي وه او هغه شی چې خلق وربولې په پوه سوم، او په دې پوهېدم چې یو نبي پاته دی، او ما دا فکر کاوه چې هغه به په شام کې پیدا سي. ستا د قاصد عزت مې وکړ، او تا ته مې دوې جاریې در ولېږلې چې دغه دواړې په قبط کې د لوړ مقام خاوندانې دي. قبط یوه لو قبیله قوم دی چې مصر او قبطیان ورته ویل کېږي، او یوه غاتره مې هم په هدیې کې در ولېږل چې پر سپرېږې به. والسلام علیک. تر دغه زیات یې څه نه ولیکلي او مسلمان هم نسو. هغه دوې جاریې چې یې رالیږلې وې، یوه ماریه رضی الله تعالی عنها او بله سیرین وه، او هغه غاتره د معاویه رضی الله تعالی عنه تر وخته الله علیه و وسلم هم د مقبوله کړه. ماریه القبطي رضی الله تعالی عنها چې د اهل مصر څخه وه، باعزته او باشرفه ښځه وه، د جمال او کمال خاونده وه. رسول صلی الله علیه و وسلم په نکاح کړه، او د دې څخه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغه زوی چې ابراهیم نومېدی پیدا سو، او هغه بله جاریه چې سیرین نومېده علیه و وسلم و حسان بن صلی الله تعالی عنه ته ورکړه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د مقوقس په باره کې فرمایي د ایمان نه راوړي ځکه دی بیرېدی که دی مسلمان سي روم به د ده څخه پاچهي واخلي. نو که د مقوقس سره دغه بیره نه وای ورسره مسلمان سوی به وای، ځکه دی پوه سو چې محمد صلی الله علیه و وسلم نبي دی. مګر څرنګه چې د مصر پاچا مقوقس د روم د پاچا قیصر چې نصراني و د حکم تابع او د هغه تر اثر لاندې و، نو ویل که زه مسلمان سم روم به پاچهي راڅخه واخلي. دا د مقوقس قصه او بیان و. دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نجاشي ولیکئ چې د دغه نجاشي نوم اصحمه ابن الابجر و، او دغه لیک یې د عمرو ابن امیه الضمري رضی الله تعالی عنه په لاس د هجرت د شپږم کال په آخري میاشت یا د هجرت د اووم کال په اوله میاشت کې ورولېږي. امام طبري رحمه الله ته دغه لیک لفظ او عبارت ذکر کړی دی، مګر که د هغه لیک په الفاظو او عبارت کې په دقیق شکل سره وکتل سي، داسې ځینې معلومیږي چې دغه لیک هغه لیک نه دی چې د حدیبیې تر صلح وروسته و نجاشي ته لیږل سوی دی، بلکې شاید دا د هغه لیک الفاظ یا عبارت وي چې د مکې مکرمې په وختو کې و جعفر رضی الله تعالی عنه او د ده هر کول چې دوی ته هجرت وه. که دغه لیک چې امام طبري ذکر کړی دی د هغه په آخر کې د دغو مهاجرینو ذکر په داسې سره راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و نجاشي ته داسې لیکلی دی: ما و تاسې ته زما د اکا زوی جعفر او د ده سره څو نفره مسلمانان درېږل، کم وخت چې دوی و تا ته درسي عزت یې او جبروت پرېږده. او امام بیهقي د ابن اسحاق څخه د دغه لیک چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم و نجاشي ته لیکلی و عبارت داسې روایتوي: هذا كتاب من محمد النبي إلى النجاشي الأسحم عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى
وآمن بالله ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن محمد عبده ورسوله وأدعوك بالإسلام فإني أنا رسوله فأسلم تسلم يا أهل الكتاب وأمتنا بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فتلك اسم النصارى من قومك. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لیک هغه لفظ او عبارت وو چې امام بیهقي د ابن اسحاق رحمه الله څخه رانقل کړی وو، مګر هغه لوی محقق او دانشمند ډاکټر حمید الله د دغه لیک لفظ او عبارت چې په دغه نږدو وختو کې لاسته راوړی دي او د دغه لیک په لاسته راوړلو کې یې ډېر تکلیف او زحمت ګاللی دی او د هغه د حاصلولو دپاره یې د نوي عصر د اکتشافاتو او وسایلو څخه کار اخیستی دی او په خپل هغه کتاب کې چې په اردو ژبه سره دی او د رسول اکرم کې سیاسي زندگی په نامه سره یادیږي د تصویر دی په دغه لیک لیکل سوی دی: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم الحبشة سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده وإني أدعو إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله وإني أدعوك وجنودك إلى الله وقد بلغت ونصحت فأقبل نصيحتي وسلام الهدى. اوس نو محترم ډاکټر حمید الله پر دې تاکید کوي چې دغه د هغه لیک لفظ او عبارت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیبیې څخه ونجاشي ته لیکلی دي، خو که پس له کتلو د هغه دلایلو چې محترم ډاکټر ذکر کړي دي هیڅ شک نه پاته کیږي چې هو او چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ونجاشي ته لیکلی دي، مګر دا چې دا هغه لیک دی چې پس له حدیبیې لیکل د بات کم ده. هغه لفظ یا عبارت چې امام بیهقي د ابن اسحاق څخه رانقل کړی دی هغه د هغو لیکونو سره مشابه دی کوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر حدیبیې وروسته د نصاراو و پاچهانو او آمرانو ته لیږل، ځکه په هغه کې هغه آیات شریف شته چې الله جل جلاله فرمایي: یا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فاشهدوا بأننا مسلمون. لکه څرنګه چې د دغه وخت په لیکونو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه آیات شریف لیکل عادت وو او په هغه لیک کې د اصمحان نوم هم په صراحت سره ذکر سوی دی، مګر دغه لفظ او عبارت چې محترم ډاکټر حمید الله ذکر کړی دی ممکن دا د هغه لیک لفظ او عبارت وي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحمه تر مرګ وروسته د هغه و خلیفه ته ورلیږلی وي، نو ځکه یې په دغه لیک کې د اصحمه نوم هم نه دی ذکر کړی. خو بیا هم د دغه ترتیب دپاره کم قطعي دلیل نسته بې له دې څخه چې د دغه رسالو د لفظ او عبارت څخه ځینې داخلي دلایل په لاس راتلای سي. ورونو معافي غواړم تاسې پوهیږئ چې ما ولې د دغه لیک د لفظ او عبارت څخه دونه اوږده سلسله جوړه کړه. کیدلی سوای چې دغه موضوع مې په مختصر ډول سره بیان کړې وای،
مګر څرنګه چې ما مخکې هم ویلي وه چې دغه فتې یا کتاب د مختلفو سویو خلق اوري یا مطالعه کوي او هلته داسې طالب علمان شته چې د یوې موضوع پوره څېړنه غواړي، نو ځکه دغه موضوع په دونه تفصیل سره بیان کړه سوه چې د هر چا مراعات سوی وي. تاسې پوهیږئ چې داسې کسان هم شته چې د یوې موضوع د تحقیق دپاره پوره کال یا تر هغه زیات څېړنې کوي او په دغسې بحثو سره د هغو تنده اوبه کیږي. په هر صورت د رسول الله صلی الله علیه و وسلم لیک د عمر ابن امیه الضمري په واسطه نجاشي ته ورسېدی. نجاشي د رسول الله صلی الله علیه و وسلم لیک واخیستی او پر سترګو یې کښېښاوه، د خپله تخته څخه راکښته سو او پر مځکه کښېنستی او د جعفر ابن ابي طالب رضی عنه ایمان رسول الله صلی الله علیه و وسلم په جواب کې یې بل لیک ولیکئ چې په داسې ډول سره و: بسم الله الرحمن الرحیم ومحمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته د نجاشي اصحمه د طرفه: سلام علیک یا نبی الله من الله ورحمة الله وبركاته الله الذي لا إله إلا هو أما بعد. یا رسول الله هغه چې د عیسی علیه السلام حال ذکر کړی و. د اسمانو او مځکې په رب مې دې قسم وي چې عیسی علیه السلام تر هغه هیڅ زیات نه دی چې تا ذکر کړی و. هغه هم داسې دی لکه تا چې فرمایلي وه او موږ په هغه شي پوه سو چې تا موږ ته رالیږلي وه، یا موږ په هغه شي وپوهېدو چې ته د هغه دپاره موږ ته رالیږل سوی یې او موږ ستا د اکا د زوی او ستا د اصحابو عزت وکړي او زه دا شاهدي ادا کوم چې ته د الله رسول صادق او مقیه او ما ستا بیعت کړی او ستا د اکا د زوی سره مې بیعت وکړي او د ده پر لاس و الله رب العالمین ته تسلیم سوم. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و وسلم د نجاشي څخه دا غوښتي وه چې جعفر رضی الله تعالی عنه او د ده سره په حبشه کې مهاجر مسلمانان ورته راولیږي. نو نجاشي دغه نفر په دوو کښتیو کې د عمر ابن امیه الضمري رضی الله تعالی عنه سره ورته راولیږل. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم په خیبر کې و ورور نجاشي هجرت د نهم کال رجب په میاشت کې د تبوک تر غزا وروسته وفات سو او رسول الله صلی الله علیه و وسلم د جنازې د غائب لمونځ پر ادا کړي. کم وخت چې نجاشي رضی الله تعالی عنه وفات سو د ده پر ځای بل پاچا کښېنستی او رسول الله صلی الله علیه و وسلم و هغه ته هم یو بل لیک ورولېږي. خو دا نه ده معلومه چې هغه مسلمان سو که یا. دا هغه نجاشي رضی الله تعالی عنه و چې د اسلام قصه مو پخوا ده، مګر رسول الله علیه وسلم دوه بیا قاصد ورولېږي چې د ده پر اسلام تاکید وسي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و وسلم د فارس پاچا و کسرا ته لیک ولېږي چې د دغه لیک د رسولو دپاره یې عبدالله ابن حذافه السهمي خوښ او انتخاب کړي چې دغه لیک هم ساتل سوی دی، مګر په خپله هغه لیک نه دی موجود ځکه هغه لیک کسرا څیرې کړي، خو د لیک مضمون یې موجود دی. په دغه وخت کې د فارس د پاچا نوم پرویز و چې لقب یې کسرا و. نو دغه لیک عبدالله ابن حذافه السهمي رضی الله تعالی عنه یوړي او هلته په خپله و کسرا ته ووایه چې د ترجمان د طرفه ترجمه کېدی او لیک داسې لیکل سوی و: بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله الى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فأسلم تسلم فأبيت إثم الذي عليك
وخت چې فقط دونه ورته وویل سو من محمد رسول الله الى کسرى عظیم فارس، کسرا فورا په قهر سو. لیک لا پوره نه دی ویل سوی، کسرا په غضب سو، په تکبر او غرور سره یې وویل زما د رعیت څخه یو خوار مریی خپل نوم زما تر نامه د مخه لیکي او وایي من محمد الى کسرا، ده باید کلی وایي الى کسرا من محمد. دا غرور او تکبر و. لیک پوره ونه ویل سو چې د قاصد د لاسه څخه یې واخیستی، څیرې او ټوک ټوک یې کړي. کم وخت چې دغه خبر ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورسېدی نو یې وفرمایل الله جل جلاله دې د ده پاچهي ور ټوک ټوک کړي. ورونو دغه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم شرع په یاد ولرئ. بیا به د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په سیرت کې ووینئ چې د کسرا پاچهي څنګه ټوک ټوک سوه او په 14 کاله کې یې 14 پاچهان مړه رد او بدل سوه. اوس نو کسرا د دغه لیک په مقابل کې څه وکړه؟ څرنګه چې بازان د کسرا د طرفه په یمن کې والي و او دا قصه مو مخکې درته کړې ده چې د فارس حکومت څنګه و یمن ته داخل سو او یمن یې د ځان مستعمره وګرځول. هغه قصه به مو په یاد وي انشاء الله. نو کسرا و دغه خپل والي ته چې بازان نومېدی لیک ولېږي او په لیک یې ورته ولیکل دغه څوک چې په حجاز کې پیدا سوی دی او د نبوت دعوه کوي ستا د طرفه څخه یو 2 قوي نفر ور ولېږه چې ما ته یې راولي. بازان هم د خپلو نفرو څخه 2 نفره اختیار کړه او رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته د یو لیک سره ور وژل. په هغه لیک کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم امر کاوه چې د دغه 2 نفرو سره ما ته ور ولېږه. 2 نفره منورې ته رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورغله او ویل شاهنشاه یعنی د پاچهانو پاچا کسرا بازان ته امر وکړي چې تا ته یو څوک در ولېږي او تا کسرا ته ورولي او بازان موږ تا ته راولېږلو چې را سره ولاړ سې. نو اوس ته بازان ته تسلیم سه چې هغه دې بیا کسرا ته ولېږي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم تبسم وکړي او ویې فرمایل تاسې اوس ولاړ سئ استراحت وکړئ او سبا بیا ما ته راسئ چې ستاسې د غوښتنې جواب درته ووایم. ورونو د فارس ټولو خلقو و کسرا ته رب وایه او دا یې عقیده وه چې د کسرا په کورنۍ کې الهي نسب سته العیاذ بالله. نو خود و کسرا ته یې رب ویل او رب یې باله. سبا چې هغه 2 نفره د جواب اورېدلو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل بازان ته ووایاست چې زما رب نن شپه چې د شپې 7 ساعته تیر سوي وه ستا رب کسرا وواژه. ابن سعد رحمه الله وایي دغه شپه د 3 شنبې شپه وه او د هجرت د 8 کال د جمادی الاول 11 تاریخ و او په دغه شپه الله عز وجل د کسرا زوی چې شیروی پر مسلط او خپل ووژي. هغه نفر وویل ته پوهېږې چې ته څه وایې؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل هو زما د طرفه بازان ته ووایاست پرویز زما د رب په اراده د هغه د زوی شیروی د طرفه ووژل سو. د بازان نفر وویل چې هغه نن شپه وژل سوی وي نو تا ته خبر څنګه راغلی؟ د فارس څخه تر دغه ځایه په 1 میاشت خبر را رسیږي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل زه الله جل جلاله خبر کړم. هغه وویل ستا دغه جواب دی؟ آیا دغه شی و پاچا ته ولیکو؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل هو زما جواب دغه دی او بازان ته دغه خبر وروړي او ورته ووایاست چې زما دین او سلطه به تر هغه ځایه ورسیږي چې د کسرا پاچهي رسېدلې ده او انسوې دغه چې ستا تر لاس لاندې دي دغه به درکم او پر دغه خپل قوم به دې پاچا پرېږدم. نفر هم بیرته یمن ته ولاړه او بازان ته یې دغه خبر ووایه. بازان په تعجب کې سو چې دا څنګه جواب دی
او تر دغه وخته و یمن ته د پرویز د وژل کېدو خبر نه و رارسېدلی. بازان ویل دغه خبر یې په کومه شپه تاسو ته ووایه. دوی هغه شپه ور وښول. بازان ویل تر هغو به انتظار کوو چې موږ ته څه خبر رارسېږي. خو واقعا هم په دغه وختو کې چې د کسرا لښکرو د قیصر په مقابل کې بده ماته خوړلې وه، هلته په پارس کې د کسرا پر ضد د خپلې کورنۍ د طرفه څخه یو لوی انقلاب شروع سوی و. څو په دغه شپه چې د سې شنبې شپه وه او د هجرت د اوم کال د جمادی الاول 11 وه، د کسرا زوی شیرویه خپل پلار وواژه او پاچهي پر خپل نامه اعلان کړه. پس له لږو شپو څخه و یمن ته د شیرویه د طرفه لیک راورسېدی چې بازان ته یې د خپل پلار د وژلو سبب او تاریخ لیکلی و، او دا یې هم ورته لیکلي وه چې هغه څوک چې د هغه په باره کې زما پلار لیک درلیږلی و، په هغه اوس کار مه لرئ تر څو زما امر در رسیږي. یعنی د رسول الله صلی الله علیه و وسلم موضوع تر امر ثانی پورې معطله که. او دا هغه شپه وه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته ویلي وه چې نن شپه. دلته نو بازان وویل اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. بازان مسلمان سو او هغه فارسیان چې په یمن کې د بازان سره وه هغه هم مسلمانان سوه. په دغه ورځ بازان اعلان وکړي چې موږ د فارس په عوض د مدینې منورې د حکم تابع یو. نو یمن د مسلمانانو د امر تابع سو. دا هغه معلومات وه چې اسلام څنګه و یمن ته داخل سو. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و وسلم د علا ابن الحضرمي رضی الله تعالی عنه په لاس و منذر ابن ساوي ته چې د بحرین امیر او پاچا و لیک ور ولېږئ چې په هغه لیک یې و اسلام ته دعوتاوه. ورونو هغه وخت بحرین یوازې دغه اوسنی بحرین نه و، بلکې موجوده بحرین او د احسا یا احسا ټوله منطقه پکښې داخله وه. دغه ټوله منطقې ته بحرین ویل کېده. دغه لیک هم د تاریخ په کتابو کې موجود دی. لفظ او عبارت یې هغه د کسرا د لیک سره یو شی دی. څرنګه چې منذر ابن ساوي عاقل او هوښیار سړی و، نو یې د علا ابن الحضرمي رضی الله تعالی عنه څخه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په باره کې ډېرې پوښتنې وکړې او علا هم پوره جوابونه ورته وویل. حتی د نجاشي په اسلام یې خبر کړي. د بازان د اسلام حال یې ورته ووایه او هغه نورې لوی لوی قبیلې چې اسلام ته داخلي سوي وې لکه خزاعه او داسې نورې د هغو په اسلام یې خبر کړي او ویل اسلام په ټوله جزیرة العرب کې نشر سوی دی. دلته نو د منذر ابن ساوي وزړه ته اسلام داخل سو او د بحرین پاچا هم مسلمان سو. بیا یې خپل قوم هم و اسلام ته دعوت کړي. ځینې یې مسلمانان سوه او ځینو یې اسلام رد کړي. نو منذر رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ولیکل اما بعد یا رسول الله ما ستا لیک د بحرین و اهل ته ووایه. ځینو یې اسلام خوښ کړي او پکښې داخل سوه او ځینو رد کړي. څرنګه چې زما په مځکه کې یهود او مجوس ستا، د هغو په باره کې ستا امر راته بیان که چې هغسې ورسره وکم. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته ولیکل بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله الى منذر ابن ساوي سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. زه الله عز وجل در په یادوم او هر هغه څوک چې نصیحت کوي په حقیقت کې هغه خپل ځان ته نصیحت کوي، یعنی ګټه یې وده ته رسیږي. او هر هغه څوک چې زما د قاصد اطاعت کوي او د دوی د امر متابعت کوي هغه زما اطاعت او متابعت کوي. که چا و دوی ته نصیحت وکړي هغه ما ته نصیحت وکړي. او زما قاصدانو ته په خیر سره یادولې او زه و تا ته ستا د قوم شفاعت کوم. و مسلمانانو ته هغه څه ور پرېږده
چې دوی پر هغه اسلام راوړی دی. که ګناهکاران د ګناهو څخه توبه وباسي، توبه یې قبوله که، او ته چې تر کومه وخته پورې د اصلاح کارونه کوې، موږ تا د خپله کاره څخه نه معزوله کوو. او هر هغه څوک چې پر یهودیت او مجوسیت پاته وي، پر هغو جزیه کښېږده. اوس نو د بحرین هغه کسان چې و اسلام ته نسوه داخل، پر خپل یهودیت او مجوسیت پاته سوه. د بحرین پاچا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر پر هغو جزیه کښېښول. په دې ډول سره بحرین او د هغه شاوخوا د اسلام د امر تابع سوه. دغه د حدیبیې د صلح په موده کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شاوخوا ته پرله پسې لیکونه لیږل او خلق یې د یوه الله جل جلاله و عبادت او د اسلام دین ته دعوتول. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مهاجر ابن امیه المخزومی رضی الله تعالی عنه په لاس د یمن پاچا و حارث الحمیري ته لیک ورولېږي چې دغه حارث د یمن د یو څه حصې پاچا و، ځکه یمن په هغه وخت کې هم پر دوې حصې ویشل سوی و، چې یوه حصه یې د فارسیانو په لاس کې وه چې بازان یې امیر او پاچا و او بیا مسلمان سو، او یو څه حصه یې د دغه حارث تر امر لاندې وه. خو حارث ته د لیک په رسېدو سره ډېر قهر او غضب ورغلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعوت یې نه کوي قبول. دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سلیط ابن عمرو العمري رضی الله تعالی عنه په لاس یو لیک وحوزه ابن علي حنفي ته ولېږي چې د یمامې مشر او پاچا و. یمامه د جزیرة العرب په مابین کې ده او دلته د بنو حنیفه قبیله اوسېده چې دغه قبیله په جزیرة العرب کې هغه ډېره لو قبیله وه او د دغه قبیلې مشر او رئیس حوزه ابن علي و. حوزه 100,000 جنګي نفر درلوده. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دغه حوزه ته لیک ورولېږي چې داسې ورته لیکلي وه: بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله الى حوزه ابن علي سلام على من اتبع الهدى واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر فأسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يديك. سلیط رضی الله تعالی عنه چې دغه لیک و حوزه ته وروړي. حوزه ته معلومه وه چې اسلام ورځ په ورځ غالبه کیږي، نشریږي او ډیریږي. نو یې د سلیط ابن عمرو رضی الله تعالی عنه ښه هرکلی وکړي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لیک په جواب کې یې لیک ولیکئ چې هغه داسې و: دا څونه ښه او ښایسته دین دی چې ته خلق ور دعوتوې او عربو ته هم زما مقام او درجه ور معلوم دي. نو ته ما ته په امر کې یو څه حصه راکه چې زه دې متابعت وکم. او سلیط رضی الله تعالی عنه ته یې هم ښه لباس او هدیه ورکړې. سلیط رضی الله تعالی عنه هم ټول شیان و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وروړه او د خپل سفر په حال یې خبر کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د حوزه لیک ووایه نو یې وفرمایل چې د مځکې یوه ټوټه راڅخه وغواړي ور بې نه کم. دی او هر هغه څه چې د ده په لاس کې دي نیستي دي سي. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکې مکرمې د فتح څخه راغلی، جبریل علیه السلام خبر ورته راوړي چې حوزه مړ سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل مګر یمامه په هغه کې به یو کذاب پیدا سي چې د نبوت دعوه به کوي او تر ما وروسته وژل کیږي. یوه د اصحاب کرامو څخه وویل: یا رسول الله څوک به وژني؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: ته او ستا ملګري. چې داسې هم وسوه. په یمامه کې مسیلمة الکذاب پیدا سو او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خلافت کې د مسلمانانو په لاس ووژل سو. نو حوزه د یمامې پاچا د دنیا طمعه وکړه. د ده د اسلام قبلول د صدق او ایمان په سبب نه وه، بلکې طمعه پکښې پیدا سوه. ده لیده چې اسلام نشریږي،
نو یې دا امید پیدا سو چې پر مسلمانانو خلیفه وي، خو نتیجه یې هغه سوه. دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمان و پاچا ته د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه په لاس لیک ولیږي. د عمان دوه پاچاهان وه چې دواړه ورونه وه، یو جیفر او بل عبد نومېدی چې د جلندي زامن وه. دواړه ورونه په شراکت د عمان پاچاهان او رئیسان وه چې هغه لیک داسې لیکل سوی و: بسم الله الرحمن الرحیم من محمد بن عبد الله الى جيفر وعبد ابني الجلندي سلام على من اتبع الهدى اما بعد فاني ادعوكما بدعاية الاسلام اسلما تسلما فاني رسول الله الى الناس كافة لانذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل وخيل تحل بساحتكما وتظهر نبوتي على ملككما. يعني زه تاسې دواړه و اسلام ته رابولم، مسلمانان سي چې سالم پاته سي. زه و ټولو خلقو ته رسول الله یم چې ژوندي انسانان د الله جل جلاله څخه وبېروم او پر کافرانو باندې قول د عذاب حق او صادقه سي. که تاسې په اسلام سره اقرار وکئ تاسې به پر خپله پاچهي پرېږدم، او که مو د اسلام څخه انکار وکئ ستاسې پاچهي زائلېدونکې ده. اسان به ستاسې مځکه تر پښو لاندې کړي او زما نبوت به ستاسې پر ملک ښکاره او غالبه سي. لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دغه لیک د رسولو دپاره عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه اختیار کړ. اوس نو د مدینې منورې څخه تر عمان پورې ډیره زیاته لار ده، خاصتا چې په لار کې هغه ربع خالي هم شته چې وچ دشت دی. نو عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه مستقیم عمان ته نه ولاړی، اول و احسا ته ولاړی چې بحرین دی، او بیا د هغه ځای څخه پر خلیج ورهیسو څو عمان ته ورورسېدی. نور قاصدانو چې به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیک واخیستی مستقیم به و هغه پاچا ته ورغله، مګر عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه چې ډېر هوښیار او ذکي سړی و داسې یې ونه کړه، بلکې څو ورځې په عمان کې تېرې کړې او پاچا ته نه ورغلی. د دغه دوو پاچاهانو د حالاتو او خویو پوښتنه کوي، د طبیعت او اخلاقو پوښتنه یې کوي، څه شی یې خوښ څه شی یې ناخوښ دي، د څه شي څخه بیریږي او په څه شي خوشحاله کیږي. څو په پوره تفصیل سره د دوی معلومات ځان ته حاصل کړي او دا یې هم وسنجول چې په کومه طریقه سره به دوی اسلام ته دعوتوم. دا معلومات یې هم وکړه چې په دوی دوو ورونو کې کم یو حلیم او نرم دی چې ژر نه په قهر کیږي. نو دا ورته معلومه سوه چې کشر ورور چې عبد نومیږي تر جیفر پوست او حلیم سړی دی. نو یې د عبد د ملاقات غوښتنه وکړه. اوس به قصه په خپله و عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ته پرېږدو. عمر رضی الله تعالی عنه وایي د مدینې منورې څخه ووتم څو و عمان ته ورسېدم، نو مې هلته د عبد د ملاقات اراده وکړه، ځکه په دوو ورونو کې دی حلیم او د پاسته طبیعت خاوند و. نو ورغلم او ورته ومې ویل چې زه تا او ستا ورور ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد یم. عبد ویل زما ورور په عمر تر ما ډیر او په پاچهي کې تر ما د مخه دی، زه به دې و هغه ته ورولم چې دغه ستا راوړی لیک ووایي. او بیا یې راته وویل ته و څه شي ته موږ دعوتوې؟ ما ویل زما دعوت و الله وحده لا شریک له ته دی، بې له الله به بل د هر شي عبادت پرېږدئ، او دا شاهدي به ادا کوئ چې محمد د الله بنده او رسول دی صلی الله علیه و آله وسلم. عبد ویل یا عمر ته د خپل قوم د یوه سردار زوی یې، ستا پلار څه وکړه؟ موږ د هغه متابعت کوو. ما ویل هغه مړ سو او پر محمد صلی الله علیه و آله وسلم یې ایمان نه راوړی.
او زما دا خوښه وه چې کشکې مسلمان سوی وای او د محمد صلی الله علیه و وسلم تصدیق یې کړی وای او زه هم تر ډیره وخته د ده پر رایه وم څو الله جل جلاله و اسلام ته هدایت کړم. عبد ویل د کومه وخته څخه دې د محمد صلی الله علیه و وسلم متابعت اختیار کړی دی؟ ما ویل د دغه نږدې وختو څخه. عبد ویل چیرې مسلمان سوې؟ ما ویل د نجاشي سره، او د نجاشي د اسلام قصه مې هم ورته وکړه چې هغه هم مسلمان سوی دی. عبد ویل نو د هغه قوم څه ورسره وکړه او د ده پاچهي څنګه سوه؟ ما ویل هغو قبول کړي او د ده متابعت یې وکړي. عبد ویل رهبان او اساقفه هم د نجاشي متابعت وکړي؟ ما ویل هو. عبد ویل یا عمر پر خپلو خبرو دې پام کوه، په سړي کې بل داسې بد او رسوا کوونکی خوی نسته لکه درواغ. ما ویل نه ما درواغ ویلي دي او نه زموږ په دین کې درواغ حلال دي. بیا عبد وویل زما په خیال چې هرقل د نجاشي په اسلام نه دی خبر سوی. ما ویل یا، بلکې هرقل د نجاشي په اسلام خبر سو. عبد ویل ته څه پوه او خبر سوې چې هرقل د نجاشي په اسلام خبر سو؟ ما ویل نجاشي و هرقل ته د کاله یو څه ورکول. کم وخت چې نجاشي مسلمان سو او د محمد صلی الله علیه و وسلم تصدیق یې وکړي نو یې وویل یا والله که هرقل د کاله یو درهم را څخه وغواړي هم بې ور نه کم. و هرقل ته دغه د نجاشي خبره ورسېده او د هرقل ورور نیاق و هرقل ته وویل آیا ته هغه ستا مریی پرېږدې چې و تا ته اوس هغه کلنی مصرف نه درکوي او بې له ستا د دینه یې بل نوی دین اختیار کړی دی؟ هرقل ورته وویل یو سړی و، یو دین یې خوښ سو او هغه د ځان دپاره اختیار کوي، نو زه څه په وکم؟ او په والله که زه پر خپله پاچهي نه بیرېدلی ما به هم داسې کړي وای لکه ده چې وکړه. عبد ویل پام دې سته چې ته څه وایې؟ ما ویل په والله رښتیا درته وایم. عبد ویل ښه دا راته ووایه چې محمد صلی الله علیه و وسلم خلق په څه شي امر کوي او د څه شي څخه یې منع کوي؟ ما ویل د الله جل جلاله په طاعت یې امر کوي او د هغه د معصیت او نافرمانی څخه یې منع کوي، په نیکي او صله رحمي امر کوي، د ظلم او تجاوز، د زنا او شرابو، د بوتانو او د صلیب د عبادت څخه یې منع کوي. عبد ویل دغه د ده دعوت څونه ښه دعوت دی، که زما ورور زما سره موافقه وکړي موږ به دواړه وده ته ورسو، پر ده به ایمان راوړو او تصدیق به وکړو. مګر زما ورور پر خپله پاچهي بیریږي، وایي پاچهي به مې د لاسه ووځي او زه به دغسې پاته سم. ما ورته وویل که دې ورور اسلام قبول کړي رسول الله صلی الله علیه و وسلم یې پر خپل قوم پاچا پرېږدي چې د اغنیاو څخه به زکات او صدقه اخلي او پر فقیرانو به ویشي. عبد ویل دا خو ډېر ښه کار دی، مګر صدقه څه شي ده؟ ما په مالو کې د اسلام په هغه فرض سوي زکات خبر کړي تر څو چې د اوښانو و زکات ته راورسېدم. عبد ویل یا عمر آیا زموږ څخه هغه حیوانات هم اخیستل کیږي چې د شتي درختې خوري او اوبه څښي؟ ما ویل هو. ده ویل والله زه فکر نه کوم چې زموږ قوم دې د دغه کار اطاعت وکړي. عمر رضی الله تعالی عنه وایي زه څو ورځې دالته ورته پاته سوم او ده زما ټولې خبرې و خپل ورور ته ورسولې. څو ورور یې جعفر زه یوه ورځ ور وغوښتم او زه هم ورغلم. په دروازه کې دروازوانانو تر اوږو ونیولم، ویل چیرې ځې؟ جعفر ویل پرېږدي. هغو پرېښولم. زه د ده مجلس ته ورغلم، غواړم چې کښېنم. حاضر باشانو و ناستې ته نه پرېښولم. ما و جعفر ته وکتل. ده ویل خپل حاجت دې ووایه. ما هغه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مهر سوی لیک ورکړي. جعفر یې مهر خلاص کړي او لیک یې تر آخره ووایه. بیا یې لیک و خپل ورور عبد ته ورکړي. هغه هم لیک ووایه، مګر ما ولیده چې ورور یې تر ده نرم او پوست و. نو هغه پوښتنه راڅخه وکړه چې قریشو څه وکړه؟
ما ویل د محمد صلی الله علیه و وسلم متابعت یې وکړي، یا دا چې دغه دین یې خوښ و په خپله یې اختیار کوي، یا د تورې په زور تابع سوه. ده ویل د محمد صلی الله علیه و وسلم سره نور څوک ملګري دي؟ ما ویل هغه خلق چې اسلام یې خوښ سو او تر نورو ادیانو یې اختیار کوي، اسلام یې په خپلو عقلو سره وپېژندي، سره د هدایت د الله جل جلاله چې دوی یې پوه کړه چې دوی په ضلالت او گمراهي کې وه. یعنی الله جل جلاله دغه توفیق ورکړي چې حق او باطل یې وپېژندل. او ماته په دغه منطقه کې بې له تا څخه بل څوک نه دی را معلوم چې پر خپل دین دې پاته وي. او که ته نن ورځ مسلمان نسې او د محمد صلی الله علیه و وسلم متابعت ونه کې، ستا مځکه به د مسلمانانو د اسانو تر پښو لاندې سي او ستا کښتونه به ټول نیز او نابود سي. نو مسلمان سه چې سالم پاته سي او رسول الله صلی الله علیه و وسلم به دې پر خپل قوم امیر پرېږدي. ستا منطقې ته به نه انسانان او نه اسان راځي، یعنی لشکر به نه درته راځي. جعفر ویل نن ورځ مهلت راکه او سبا راسه. د ده څخه ولاړم او بیا د ده ورور عبد ته ورغلم. عبد راته وویل یا عمر، زه ګمان کوم چې ورور به مې مسلمان سي که پر پاچهي ونه بیرېدی. خیر دغه ورځ تېره سوه او سبا و جعفر ته ورغلم، خو دروازوانانو اجازه را نه کړه چې ورسم. بیرته یې ورور عبد ته ورغلم او ورته ومې ویل چې زه ستا ورور ته نه ور پرېښولم. عبد و جعفر ته وروستم. جعفر راته ویل ما په هغه شي کې فکر وکړي چې تا ورته دعوت کړم. ستا د دعوت معنا دا سوه چې زه تر ټولو عربو ضعیفه یم. که مې و دغه سړي ته چې مقصد یې رسول الله صلی الله علیه و وسلم و، که مې و دغه سړي ته ټول هغه شیان ورکړه چې زه مالک یم، نو د ده اسان دلته نه راځي. مګر هو دا دې هم در معلومه وي که د ده لښکر دلته راغلی، داسې جنگ او مقابله به وویني چې د هغه نورو جنګو چې ده کړي دي په مثل به نه وي. ما ویل په هر صورت زه د دې ځای څخه سبا ځم. کم وخت چې زما د تلو یقین سو، نو هغه عبد ورور یې د ده سره ګوښه سو او ورته ویل موږ باید د هغو کسانو څخه نسو چې د ده صلی الله علیه و وسلم مقابله یې کړې ده، او هر چاته چې قاصد ورلېږلی دی هغو یې دعوت قبول کړی دی. کم وخت چې سهار سو ماته یې نفر راولېږي او دواړو ورونو اسلام قبول کړي او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم تصدیق یې وکړي او ماته یې هلته د اسلامي احکامو په عملي کولو کې اختیار راکړي. محترمو ورونو، پاته قصه به او نور بحث به په راتلونکې 10مه پته کې واورئ ان شاء الله تعالی.